ډېرې ناکامۍ د دې یوې جملې سره پیل کیږي: زه دا نشم کولی یا زه یې نشم زده کولی. زموږ د ناکامۍ ریښه همدا جمله ده او زموږ د ژوند ډېرې ستونزې د دې ساده سوچ له امله رامنځته کیږي. او همدا جمله زموږ داخلي باور او ځواک غلا کوي. موږ ټول په دې پوهیږو چې انساني دماغ څومره قوي او پیاوړی دی. دا هر څه زده کولی شي او جوړولی شي. نو بیا ولې موږ نشو کولی چې یو څه وغواړو زده یې کړو او هغه زده نشي؟ په دې ویډیو کې به داسې یو څو لاملونه وایو چې هغه زموږ د زده کړې مخه نیسي. ټولو لومړی سر کې دی د وخت ضایع کول. وخت زموږ تر ټولو قیمتي شتمني ده. یو ځل چې له لاسه لاړ شي بیرته نه راځي. موږ هر ورځ خپل وخت بې ځایه مصرفو. موبایل، ټیک ټاک، ویډیوګانې، ډرامې یا همداسې نور. که همدا اوس فکر وکړو چې تېره ورځ موږ څومره وخت ضایع کړی، کله چې هم وزګار شو نو موږ خپل موبایل ته لاس کړو، خو زیاتره وخت داسې څه نه ګورو چې فایده ترې پورته کړو. که فکر مو کړی وي ډېری وخت د موبایل د زیات کارول نه هم تنګ شو، بیا نه پوهیږو چې څه نور وکړو. او یو ډول خلک شته چې موبایل دومره زیات کاروي چې د موبایل چارج هم صفر کړي. که چېرته روزمره د همدې ضایع کولو وخت نه نیم ساعت د هغه څه لپاره وباسو چې موږ یې غواړو ویې کړو، نو باور وکړئ ډېر بدلون به وګورئ. یوازې د انګلیسي زده کړه نه ده. که همدا اوس هم خپل شاوخوا وګورو نو داسې ډېر کارونه به وي چې کول یا سر ته رسول غواړي. خو د عموم په څیر موږ نننی کار په سبا او د سبا کار په بله ورځ سپارو. که روزمره ژوند کې دا عادت وګرځوو چې د ورځې 15 یا 10 لغتونه یا جملې زده کړو، نو په یو میاشت کې تاسې خپله فکر وکړئ چې څومره جملې یا لغتونه زده کولی شو. بل لامل یې دا دی دوامداره کار نه کول، چې په انګلیسي کې ورته کنسسټنسي ویل کیږي. یو مثال به درته ویم. په یو صنف کې 2 شاګردان دي. یو یې هره ورځ 15 دقیقې درس وایي او بل یې په میاشت کې یو ورځ درس وایي. نو ستاسې په اند د کوم شاګرد په ذهن کې به ډیر درس وي؟ که چیرته موږ په دوامداره ډول هره ورځ 20 دقیقې درس ووایو، نو باور وکړئ د میاشتې په آخر کې به مو دومره څه زده کړي وي چې پر ځان به مو باور ونشي. څاڅکې دریا کیږي. نو کوشش وکړئ چې هره ورځ لږ خو په دوامداره ډول درس ووایئ. باور وکړئ انګلیسي ډیره اسانه ژبه ده، خو صرف دوامداره ډول باندې درس ویل غواړي. یا که موږ ته استاد کم کورنۍ دنده راکړي، هغه باید موږ پر مخ بوزو تر څو موږ هغه خپل مشکلات حل کړو. نو په آینده کې یا په لنډ وخت کې تاسو کولی شئ چې انګلیسي ډیر زر زده کړئ.